صابر صاحب چې هغه نن سبا په ټوله دنیا کې یاد دی. ولي باغ ورته وایي چې باچا خان بابا دلته زیږېدلی دی. عثمانزی ولي باغ دا علاقې دي زمونږ. خوشحالۍ خبره دا ده چې دې سکول کې ما سبق هم ویلی دی. څنګه چې تاسو وختي مونږ ګپ لګولو تا وایې چې یاره زما ارمان و. دا سکول په 1911 کې د دې فاونډیشن سټون چې کوم و نو دا حاجي تورنګزی بابا په خپلو لاسو کې لامیا کالجېډ زمونږ زیګر دی زمونږ ځان دی زیګر دی زمونږ ځان دی. سټوډنټ چې زموږ ته 60 یا 60 پورې ایکسیډ شي نو how is it is possible for a teacher to control a student as well as give the quality education. کیسه داسې وشوه چې کله انګریزان رالل دې خاورې ته که مونځ دی که ډایننګ هال دی که ګیم ټایم دی نو ماشومان 24 hours په یو روټین کې چلیږي. خو زه به سپیشلي د اسلامي کالج ذکر وکړم. نن سبا زموږ وایس چانسلر صاحب چې دی شروع د پاک الله په پاک او لوی نوم کرنا د پیروي د محمد ده ګڼه نشته په جهان بل رڼا نبوت په محمد باندې تمام دی نشته پس د محمد انبیا. زما ډیرو قدرمنو ډیرو عزتمنو سپیڅلو غښتلو ویاړلو پښتنو افغانانو خصوصا په بهر ملکونو کې میشته ملګرو زه یم ستاسو باچاجي ستاسو صابر شاه صابر ستاسو په غږ یور وایس ټي وي لندن کې د سپیڅلې د لوی او د ښکلي پښتونخوا غږ شاملوم. زما په شا باندې چې دا کم د قامت لوی عظیم او یادګاري بلډینګ دی دا بلډینګ تاسو وینئ دا د یو داسې علمي او تعلیمي ادارې بلډینګ دی عمارت دی د چا د پیرې په مخ چې د 110 کالو سپین ویښته اوس راوتلي دي. اسلامیا کالجیټ سکول دا هغه اداره ده چې دې ادارې د سالمې پښتونخوا د علم د ادب د فرهنګ او د تعلیم او د ساینس او د ټکنالوژي د رڼا مشالونه لیدکي او ډیوې بلې کړي دي. اسلامیا کالجیټ سکول زما په خیال د پښتونخوا لیونی به هم د دې سکول د نوم نه خبر وي. د دې سکول د دې مکتب د دې مدرسې او د دې علمي ادارې څومره رول دی څومره کردار دی. دا د خوش قسمتۍ خبره ده چې نن زه دلته کې د دې سکول په هغه مین ځای کې ولاړ یم او دا ډیرو قدرمنو عزتمنو سکندر صاحب حیات خان صاحب قدرمن ضیاء الله صاحب او د ډاکټر جهانګیر شاه صاحب سره ولاړ یم. دوی میلمه کړی یم په دې اداره مې ګرځئ د دې ادارې د کار زیار او خدماتو نه مې خبرئ. اداره د دې خدمات د کالجیټ سکول خدمات به درته هم وړاندې کوم او د دې تاریخي بلډینګ په هکله به درته هم معلومات در کوم. دې سره سره چې د دې لوی ادارې نه څومره لوی خلک د سیاست د ادب د طب او د انجینیرینګ شعبه کې وتلي د هغوی په هکله به درته هم معلومات در کوم. یور وایس ټي وي لندن سره اوسئ. څنګه یې جي صحت مو څنګه دی؟ خیر دی جي زما نوم محمد حیات خان دی او د دې سکول سینیر موسټ ټیچر یم سیکنډ شپ پرنسپل او د مارننګ یونټ هیډ د دې ټول سیکشن د کالجیټ او یې د کم ځای 34 سال سرویس هم وشو دلته 33 او زه د ډېر تاریخي کلي صابر صاحب چې هغه نن سبا په ټوله دنیا کې یاد دی. ولي باغ ورته وایي چې باچا خان بابا دلته زیږېدلی دی. عثمانزی ولي باغ دا علاقې دي زمونږ او بیا ولي خان بابا په هغې کې ښخ دی او اسفندیار خان نن سبا چې د پاټۍ کوم مشر دی او د هغه بچی مل خان دا بالکل ما سره خوا کې اوسېږي. یو علاقه ده زمونږ او یو ځای کورونه دي خوا او شا بالکل داسې د تقریبا داسې قدمونو په حساب سره نږدې یو بل سره اوسېږو. او دلته تاسو څومره وخت وشولو؟ دلته تقریبا 1990 کې زه ما کالجیټ جوین کړی و ایم ایس سی کیمسټري مې پېښور یونیورسټۍ کې 1990 کې او بیا تقریبا اوسه پورې موږ لګیا او د دې ادارې خدمت کوو. نن سبا زه هیډ چې کوم دی
کار کومه پکې سیکنډ شپ کې هم لکه انچارج یم مکمل او مارنینګ کې هم لکه چې کوم دی نو لګیا خپل دغه کوو هغه هم راسه انچارجي د یونټ هیډ ټول او دې کې لږ د نورو استادانو نامې راته اخیستی شي چې بالکل ما سره لکه سینیر ملګرو کې نن سبا سکندر صاحب دی سکندر خان هغه او زه جهان ناره ده هغه دا موږ 19 کې یو درې ملګري نور ټول چې څونه ملګري دي هغه 18 کې دي 18 ګریډ کې 18 ګریډ کې او 17 کې دي تقریبا اوس پاتې چې څونه سټاف دی دا به 124 126 تعداد زموږ د سټاف اوس هغه تقریبا 80 دی څه تاریخي هغه باندې راته خبرې کولې چې د کالج ډېر تاریخي سکول دی که نه صابر خان زمونږ دا سکول چې کوم دی دا د پاکستان جوړېدو نه ډېر مخکې قصه ده او دې وجې نه دې ته یو تاریخ ویلی شي د دې داسې تاریخ دی چې د پاکستان ګوټ ګوټ کې چې څونه ادارې دي د دې اسلامیه کالجیټ سکول نه وتي خلک دی دا اداره جي په 1913 کې 1914 کې د حاجي صاحب ترنګزی چې نوم یې فضل واحد صاحب دا زموږ د علاقې یو ډېر سپین روبی و لوی مبارز او مجاهد او د انګریز خلاف بالکل ډېر زبردست جهادونه یې کړي او یو نظریې وه په هغې روان نو په دې اداره کې ړومبنۍ خښته د جومات اسلامیه کالج چې کوم جومات دی اسلامیه کالجیټ سکول په مینس کې دواړو کې د دې خښتې د چاندۍ په کرنډۍ باندې ایښې وه د چاندۍ نه جوړه وه او د سره د چارسدي د پړانګو خلک د اتمانزو خلک د پېښور خلک خواوشا قبایلي خلک پېښور څه ته وایي پېښور دا زمونږ چې کوم پېښور وایه ولې دومره ښه نوم خراب پېښور والا خلک چې کوم پښتانه دي کلک پښتانه نو د قبایلي سیمې د دې ټولې علاقې چې څومره مجاهدین خلکو او هغې د دې قوم دپاره سوچ لاره د ازادۍ دا ټول د سره شریکو او دلته د یو لوی رسالې په شکل کې دی راغلی و چې انګریزانو هغه وخت کې دی په سپینه اسپه په سپینه اسپه دا یو اسپه نه وه داسې سپینې اسپې پکې په سونه وې او دی په دغه وخت کې چې راته نو دې ځای کې صرف کرکڼې مرکڼې ولاړې وې دا شړې وې او کرړې او کرکڼې غوښان به پکې راتله خلکو به دمې کولې دې ځای کې به جرندې وې دې ګراونډ کې د اسلامیه کالج مخې ته دا کرکټ ګراونډ نه دی او دا د خلیلو خاوره ده دا د خلیلو خاوره ده او د خلیلو ډېرو قربانۍ دي جات بیجات پکې د تاکال د پښتنو بالکل د تاکال چې څونه زمونږ د خلیل دي که نه قوم لکه موږ زه په خپله مومند یم نو دا زمونږ رونه دي موږ یو خلک یو نو د دوی ډېره لویه قرباني ده نو بیا افتتاح وکړه بیا چې دغه افتتاح د دې وشوه نو د هغې نه پس بیا د سکول زمونږ د سکول اسلامیه کالجیټ سکول د دې هغه تاریخ چې کوم دی نو بس دغه په دې باندې دغه شه نوټ شو د دې هغه رجسټرې پرتې دي د دې ړومبنی نوم چې کوم نو دا اسلامیه کالجیټ نه و دا دارالعلوم اسلامیه وه او د بابوزو یو هلک پکې ړومبی داخل شوی و د بابوزو د بابوزې دا مردان نه دی ضلع مردان کې او نو دا پکې ړومبنی هغه وخت پرنسپل څوک د ړومبنی پرنسپل د دې ټیپینګ نه دی ایل پی ټیپینګ دا د اسلامیه کالج مو او د کالجیټ مو دا د دواړو شریکو او نو ړومبنی پرنسپل یې انګریز و څه نام یې ایل ټیپینګ دغه و انګریز و که نه هغه نوم یې پوره ماته اوس دغه بیا ورپسې درته یاد شي بل پرنسپل یاد هغه مې انګریز و او بل هم بیا بس دغسې د تاکال پکې سلطان حسین شاه صاحب پاتې شوی دی او د دې نه علاوه لکه زمونږ په دې وخت کې چې کوم نامي ګرامي کسانو نو هغه لکه ولی الدین صاحب پکې ډېر ښه یادګاري سړی و پرنسپل و بیا زمونږ د وختو چې کوم اپوینټمنټ زمونږ شوی و پکې مولانا عبدالقادر صاحب هم د دې څه و که نه او هغه هم په دې مشر پاتې شوی دی مولانا او عبدالقادر د ډېر ښه غټ غټ پرسنالټیز نه دي دا د دې لکه هیډان پاتې شوي دي او ډېر نیک خلک دی او دا تاریخي سکول تر لسمه دی دا د لسمه دی دا د کېجي نه واله تر د نرسري نه واله تر لسمه پورې دی او د دې سکول زمونږ مخکې 15 سیکشن و اوس تقریبا 4 پاتې دي مخکې ړومبنی سیکشن سینیر سیکشن دی چې دا د لسمه پورې دی د 7 8 نه واله تر د 10 پورې دویم چې کوم دی جونیر سیکشن دی دغه چې کوم دی د 5 نه والې تر د 7 پورې او دریم نمبر زمونږ یو کیمپس سیکشن دی هغه
بلال مسجد سره خوا کې نو هغه هم د ټینه پورې دی هغې کې هم د پیپ نوالې تر ټینه پورې سټوډنټس دي اوس پکې نوې دغه دا دی چې ایلیمنټري سیکشن پکې کولاو شوی دی چې هغې کې د نرسري نه کېږي پورې دا سټوډنټان دي زمونږ څونه امپلایز دي هم پکې داخلېږي اندازن څومره ملازمین او دې ځای کې زمونږ یو بل ملازمین وایي جی د منګه د کالجیټ سکول کې کالجیټ سکول او د کالجیټ سکول تقریبا 130 یعنی یو سل ډېر دا پکې تقریبا د هغه سره والي کلاس پور او مالیانو سره بیا زیات دي لږ او نورم زیات دي ځکه پینس او دا بیا 150 تنه ټول علاقه کالجیټ سره ټچ ده دا ټول علاقه تقریبا دا په سونو جره بزمکه ده دې سره شاته هاسټلې دي نو دا ټول ایریا نه د کالجیټ هاسټلې کمی صرف د کالجیټ تاریخي هاسټلې ړومبنی چې کومو نو هغې کې بټلرو دا قیوم منزل دا زمونږ د کالجیټ سټوډنټان به پکې وو بیا هغې نه پس ټرایبل هاسټل جوړ شو نیو ټرایبل دا د قبایلو په پنډ باندې جوړ شوی دی دا ډېر لوی هاسټل دی په دې کې تقریبا 400 نایبه هلکان راځي نو هغې سره دا دواړه هاسټلې بیا موږ ته دغه شولې دا یې موږ نه دغه کړی هغه هاسټل موږ ته حواله شو نو په هغې کې ډېر لوی سټرینث دی خو موږ سره خپلې چې تاریخي کمې اوس دوه هاسټلې دي هغې کې یو خیبر هاسټل دی او یو ګرانټ هاسټل دی دا یو انګریز په نوم باندې دی ګرانټ نو دا تاریخي هاسټلې دي دا 1915 کې او 1919 کې جوړې 1915 کې او 1919 کې دا جوړې شوي څنګه یې سیاست بچا جی اول خو مننه ستاسو د راتلو د دوه درې ورځو پروګرام خو بس په تمه نن د خیر دوه درې ورځو نه دا ټول اعزاز او عزت ضیاء الله صاحب ستا دی او دا ټول ستا ټیک کړي دي ما دپاره الله دې ستا عزت وساتي دا د دوه درې ورځو نه د ما په خیال یو کال زه تا وکړولم دا ولې دوه درې ورځې نه یو کال مخکې زما ستا خبره ده ستاسو جي والد صاحب وفات شوی الله دې هغه مغفرت نصیب کړي که د تیار شي موږ درغلي دا پروګرام موږ هغه ټایم پلان کړی و او خو بس دغلته د ماشومانو زموږ سره د ایگزام لږ روان دي دغه سلسله کې لږ کلاسونه هم دغه ویا او تاسو موزګار نه ویا نو ما خو درته ویلو چې انشاءالله د خپل دغه نه وزګار شي د دویمې درېیمې نه کالجیټ سکول به اندازن څومره راګبه کې وي یاره رقبه خو جی تاسو وګورئ دا زمونږ دی خوا که تاسو وګورئ دا ایلیمنټري سیکشن دی دی خوا لیبارټرۍ دی دا خو اوسني دغه دی بیا دی خوا ورسره چې د پرنسپل بنګله ده دې کې خو ډېر چمنونه دي دې کې خو جی د هر سپورټس لپاره لکه چې څومره لوبې کېږي دلته کوم سپورټس دلته کې کرکټ دی جی هاکي ده دلته کې فوټبال دی دلته والیبال دی دلته باسکټبال دی دلته مین چې څونه جمناسټیک دی جی دلته کې بالکل جمناسټیک شو ملټري شو زمونږ دا ټولې لوبې جي دا ماشومان زیرو پیریډ یې او لایبرري شته جي ښه زبردست صاحب انشاءالله د هغې هم یو چکر به وکړه خیرې لایبرري هم درته ښیم جي دې نه علاوه زمونږ دلته کې چې دی فزیکس لیب دی کمپیوټر لیب دی دا بایو لیب دی کیمسټري لیب دی دا ټول لیبونه دي ته دلته په کومه زه خو چې دلته اسسټنټ ماسټر یم کالجیټ سکول او بل د خوشحالۍ خبره دا ده چې دې سکول کې ما سبق هم ویلی دی څنګه چې تاسو وختي مونږ ګپ لګولو تا وایې چې یاره زما ارمانو نو الحمدلله زما ارمانو چې زه د کالجیټ سټوډنټ شم خو ارمان مې پوره نه شو خو ښه خبره دا وه چې زما درې واړو بچو دلته نه ایمل شاه عباس شاه الهام شاه دلته نه سبق ویلی بالکل جی بالکل چې دا زما په خیال د پښتونخوا د ټول نه لویه تعلیمي اداره ده لوی خو جي تاسو څنګه جهانګیر شاه صاحب ډاکټر جهانګیر شاه صاحب د سره خبرو کې چې 1913 بیا د هغې نه پس د کم غټو شخصیاتو چې دی په دې کې سبقونه ویلي دي که هغه د سپورټس د لوبو شوبه راوالی که هغه ته چې دی د طب راوالی که هغه د انجینیرینګ راوالی که هغه ته د سیاست راوالی نو ډېر غټ خلک چې د دې ادارې نه وتي دا چې کوم ستاسو د کرکټ ټیم دی د فوټبال د والیبال چېرته کوم کپونه مپونه تاسو هم راوړي دي که نه بای نیم لویه اداره ده جی نه دا خو اوس به ځو چې که خیرې د پرنسپل صاحب دفتر دی په هغې کې باقاعده څونه زمونږ د انټر بورډ چې څونه دغه کېږي مقابلې کېږي په هغې کې زمونږ هلکان ځي شرکت کوي او ګټلي دي دا کپونه دا هر څه دا شیلډز وغیره به تاسو اوس وګورئ که خیرې هغه هم یو چکر به دغه ځي څومره استادان به دلته کې خو جي یو ټایم داسې و مونږ چې دلته روح جمیل صاحب په هغه ټایم کې زه ټمپرري وم نو دا د 1996 خبره چې ایز ا ټیچر زه دلته 1996 جی او نو هغه وخت کې جي 122 کس مونږ دلته پرمننټ ټیچرز وو د دې نه علاوه په کانټیکټ هم دلته لګیو خو هغه تعداد اوس چې کم دی د 100 یعنی
100 نه سلو نه برابر هغه چې نن سبا 15 شپږ بیا دې ته راغلی او سټوډنټان به اندازن څومره څلور واړو دغه کې که نه څلور څانګې دي ستاسو که نه جی زمونږ بالکل دا یو ایلیمنټري سیکشن دی چې په دې کې د KG نواله تر 5th پورې ماشومان سبق کوي بیا چې دی اخوا زمونږ جونیئر سیکشن دی هغې کې بیا شپږم اووم دغه کلاسز دي او بیا زمونږ دا شاته چې دا تاسو ته دا بلډینګ ښکاري دا زمونږ مین بلډینګ دی په دې کې چې بیا چې دی اتم نهم او لسم نو تقریبا 2,000 ماشومان خو به چې دی کې سبق وي بل دا چې دی کې 2 شفټه دی جی یو مارننګ دی یو ایوننګ دی 2 شفټو کې چې ماشومان راځي نو دا ولې 2 شفټه شوي دي لکه دلته داخلي ډېرې په ګرانه میلاویږي ما خو لیدلې چې تاسو ټول 33 تنانه خلک او 33 کسان ټیسټ له راشي نو پاچاجي بس د کمپټیشن وخت دی او د هر سړي خواهش څنګه چې تاسو ویله ستا ارمان خو ستا بچو پوره کړو ماشاءالله ای دلته سبقونه ویل دا د ستا په مخ کې دی داخله کې شفارس مفارش یا رشوت چي نه جی نه د دې خو ډېر کلیر دغه جی د دې خپل ټیسټ یې هغه ټیسټ کېږي او ټیسټ نه پس بیا چې څوک په میرټ باندې راځي هغه د اسټر لکان نه بیلی د زموږ چې ایته بورډر وایو ډیسکالر چې کم دی هغه بیلی بس خپل تناسب چې څومره زموږ اسټر کې پکاري هغه بیل والی او دا نور چې دی خو ستاسو د فیس چې کم دی دا ډېر زیات دی دا عام غریب سړی نشي برداشت کولی دا حالانکه دا خو یو دغه د دولتي اداره ده که نه حکومتي اداره ده پیسونه خو چې واقعي مونږ ګورو دلته کې لکه یو ماشوم چې کم دی د هغه 6-10 دا د مارننګ دی داسې ایگزیکټ خو ماته معلوم نه دی خو همدغسې تقریبا داسې د مارننګ دی بیا د ایوننګ خو بیا د دې نه 15,000 ته خبره رسي نو که د یو پلار 2-3 بچي وي نه به په دې اداره کې څنګه سبق ووایه نو خواست حکومت ته هم دی چې یاره دا خو څه دغه نه دی بزنس سنټر یې خو نه دی په کار ده چې موږ سره په دې کې څه کومک وکړي 15,000 روپۍ زما وس لکه نشته پوه خو بیا هم بهرحال زما خواهش و ځان مې لنډ تنګ کړو نو داسې چې د ډېرو دا وس نه یې خو بس څنګه چې تاسو یې چې خواهش د خواهش ته وجې هر سړي دا ارمان یې چې زما بچي کالجیټ کې سبق ووایي او راځي خلک راځي چې په خوشحالۍ راځي څنګه یې جهانګیر شاه صاحب ډاکټر صاحب ډېر کرم دی زما نوم جهانګیر شاه دی وروستو کې ډاکټر شوم خو د PhD دې په څه کې وکړه؟ PhD مې په ایجوکیشن سایکالوجي کې کړې ده د IR ډپارټمنټ پېښور یونیورسټي نه په کالجیټ سکول کې د 1998 نه دلته ایز ا ټمپرری ټیچر رالم بیا په 2000 کې د اته نوي رالم بیا د رؤف جمیل صاحب دور الله دې وبخي د ایټا کم ډایرکټر چې ایگزیکټیو پاتې شو د هغې په دور کې په 2000 کې بیا زما پرمننټ پوسټ شو سبق مې ویلی دی د ګورنمنټ های سکول لونخوړ نه کوم چې یو ډېر تاریخي کلی دی دې کې به د هندوانو آبادۍ مې په هغه وخت کې او دغلته یو چوک ورته وایي په دې خوړونو کې دا خوړونه یو ځای شوي دي نو موږ ورته لنډې خوړ وایو او یو مین خوړ دی د هغې په دې منځ کې به هندوان سوځولو نو هغه سوځولو ځای هم ډېر تاریخي دی بل دغه سکول د رمسال یې و ایګزیکټلي بل د لونخوړ دا سکول ځکه تاریخي و چې په دې کې دا واحد سکول و په ډسټرک مردان کې چې دې ته به د الو قاسمین او د مختلف پریفریز نه مطلب د مضافاتو نه به ورته خلک راتلله او د دې سره هسټل هم نو دا یو واحد سکول چې د دې سره هسټلو او هلکانو پکې نو دغې سکول هم ډېر لوی لوی خلک پیدا کړل خو کله پورې چې د کالجیټ سکول تعلق دی نو دا سکول په 1911 کې د دې فاونډیشن کم 1911 نه پیژنم پښتو کې راته 1911 کې د دې فاونډیشن سټون چې کوم نو دا حاجی تورنګزی بابا په خپل لاس کې خود اصل کې فاونډر خود د صاحبزاده عبدالقیوم خان خو د برکت د پاره دا سټون هغه کې خودلو ټیک شو صاحبزاده عبدالقیوم خان د کوم ځای صاحبزاده عبدالقیوم خان د ټوپې کلی و ثوابي ټوپي دا هغه ځای و د دې دا ټول تحریک صاحبزاده صاحب دا اصل کې دا سکول چې کوم دی د اسلامي کالجیټ سکول دا د یو تحریک نوم دی دا خو ایجوکیشن خو تاسو وګورئ په 2 طریقو سره کیږي یو تعلیم دی یو تربیت دی نو تعلیم خو ټول سکول نه ورکوي خو دلته تربیت ډېر زیات ښه کیږي یعنی دا یو هلک چې راشي د ماشوموالي نه هغه د معاشرې دپاره تیاریږي مطلب دا دی هغه د معاشرې یو ښه وګړی پیدا شي او دغسې که تاسو وګورئ د تاریخ په حوالې سره نو لکه زمونږ د صوبې کم چیف منسټر چې و ارباب محمد جهانګیر خان د دې ځای نه سبق ویلی و د دې نه علاوه که تاسو وګورئ نو امیر حمزه خان شینواري دغسې حمزه بابا هم د دې سکول نه حمزه بابا د دې سکول نه سبق ویلی دی دغسې ډراما نګار چې کومه زنانه وه زیتون بانو ډېره لویه
افسانه نگار افسانه نگاره وه در شاه سوار هم د دې سکول نه سبق ویلی دی نو د دې په هکله زه دا ویلی شم چې دې ډېر نوموړي خلک پیدا نور څوک نور درته یادېږي په دې کې قاضي محب د هاکی کیپټن چې پاتې شوی و هغه و په دې نه علاوه نیرو سرجن چې کوم دی په اسلام آباد کې نن سبا هم ژوندی دی خدای پاک دې ورله نور هم عمر ورکړي هغه د دې سکول نه فارغ شوی دی دغسې د دې نه ډېر ښه ډیپټي کمشنرانو منسټرانو گورنرانو دا د دې ادارې نه وتي دي او ښه نوم یې پیدا کړی دی نو نه صرف دا د خیبر پښتونخوا بلکې که تاسو وګورئ نو د دنیا په هر ګوټ کې به درته د دې یو سټوډنټ میلاویږي کوم چې ډېر قدردان وي او د خلکو خدمت په مختلف شکلونو کې کوي او تا ته د دې د پرنسپلانو نمونه یاد دي چې د دې پرنسپل چې په کوم وخت کې رالم نو په هغه وخت کې عبدالرؤف جمیل الله تعالی وبخي هغه پرنسپل و د دغې نه مخکې چې کومونو روح لمین ډېر یو لوی نوم دی هغه پرنسپل او که تاسو ما ته ووایم زه تاسو ته یو دغه بیانولی شم چې د دې کوم زاړه پرنسپلان دا ستاسو څه دي دا خو دا تصویر قدرمنو ملګرو د حاجي صاحب تورنګزی دی حاجي صاحب تورنګزی تصویر دی بیا په دې پسې که تاسو وګورئ دا نو دلته د صاحبزاده صاحب تصویر درته هم زه ولی شم په دې باندې دا د صاحبزاده صاحب تصویر دی کوم چې د دې فاونډر دی بنیادګر بنیاد چې ورله چا ایښی نور د دې نه علاوه اصل کې د دې سکول چې خو دغه دور کې خو دا وطن پاکستان نه و که نه د انګریزانو کوم پرنسپلان د دې پاتې شوي او د انګریزانو کوم پرنسپلان چې وو هغه وخت کې که نه هغې کې دا وګورئ دلته که تاسو وګورئ دلته ډاکټر عبدالقدیر خان چې د پاکستان یو ډېر نوموړی ایټمي ساینسدان و هغه ایټمي ساینسدان و هغه هم دلته یو وزټ کړی و دا تاسو وګورئ کو کریکولر کم چې دا دې ته هم نصابي سرګرمي او هغه هم تاسو لیدی شئ دې ځای کې که نه دا زمونږ د هاسټل یو لوک دی تاسو وګورئ دا د هاسټل دی ګرانټ هاسټل دی دې کې نیو ټرایبل هاسټل دی دا دې کې د زنانه هم یس زمونږ کوم د ماشومانو سیکشن چې دی هغې کې زنانه استادانې کار کوي د هغې وجه دا ده چې د زنانو او د دوی سایکال د ماشومانو په سایکالوجي ډېر زیات ښه پوهېږي نو هغوی د دوی تربیت ډېر ښه طریقې سره کولی شي درمنو یو استاذ را سره ناست دی د خوشقسمتۍ نه شاعر هم دی انتظار صاحب محمد صاحب انتظار صاحب د لوی خاطر او نوموړي خیبر او ساحر او مقدر او تاثیر صاحب د خاورې سره تعلق ساتي انتظار صاحب په اسلامیه کالجیټ یو ډېر ښه نظم یا ترانه لیکلې ده نو انتظار صاحب که راته دې وویله نو بالکل جی ولې نه سکول مو کالجیټ ته کالجیټ په مونږه ګران دی سکول مو کالجیټ ته کالجیټ په مونږه ګران دی اسلامیه کالجیټ زمونږ زیګر دی زمونږ ځان دی زیګر دی زمونږ ځان دی اسلامیه کالجیټ زمونږ زیګر دی زمونږ ځان دی زیګر دی زمونږ ځان دی ګلونه ماشومان په دې کې وایي سبکونه دلته کې کېږي هر وخت ښه تربیتونه ځکه هر ماشوم یې لکه ستوری د اسمان دی ستوری د اسمان دی اسلامیه کالجیټ زمونږ زیګر دی زمونږ ځان دی زیګر دی زمونږ ځان دی ځکه یې نن هر خواته کې کېږي صفتونه استادان ملغلرې شاګردان یې دي ګلونه سبق ته که هم کیل دی دوی ګټلی هر میدان دی اسلامیه کالجیټ زمونږ زیګر دی زمونږ ځان دی زیګر دی زمونږ ځان دی هم انجنیران یې پیدا کړي هم ډاکټران یې پیدا کړي
کوم ځای کې چې ګورې افسران یې پیدا کړي افسران یې پیدا کړي ځکه هر انسان یې د خپل زړه نه قدردان دی زړه نه قدردان دی اسلامیه کالجیټ زمونږ زیګر دی زمونږ ځان دی زیګر دی زمونږ ځان دی انتظار دغه بیان دی انتظار دغه بیان دی اسلامیه کالجیټ زمونږ زیګر دی زمونږ ځان دی زیګر دی زمونږ ځان دی څنګه یې بیبي ښه شکر الحمدلله تاسو ښه د کوم ځای یې جی زه د لونخوړ مردان خوړ خو جهانګیر شاه صاحب هم دی اوس دا د دې په هکله راته څه ووایه is elementary secondary Islamia College بس Islamia College خو سکول چې دی دا خو یو ordinary سکول نه دی دا یو spiritual اداره ده او جی او موږ به دا وایو چې Islamia Collegiate is considered as the paradise of Peshawar University as well as the Islamia College University او مزه یو داسې اداره ده چې د دې نه کوم ماشوم وځي کم از کم هغه به ناکامه کېږي نه او کم از کم دغه اخلاقیات چې هغه به یو په های الټیټیوډ باندې ده نو مطلب دا یو عامه اداره نه ده ایلیمنټري سیشن کې تاسو سره څومره ماشومان دیګو آی تھنک ثناء الله صاحب موږ سره میکسیمم څونه سټوډنټ چې 300 میکسیمم او څو میسان او څو استادان موږ ټیچرز چې تقریبا موږ سره 10 میکسیمم 10 سټوډنټ زیات دي او زموږ سره سټاف چې دی هغه کم دی او یا اوس دې وخت کې څه مسالې شته ستاسو موږ ملټیپل پرابلمز دي راته مطلب موږ سره د ټولو نه غټه مسله دا ده چې موږ سره strength لکه strength چې زموږ ته 60 یا 60 پورې exceed شي نو how is it is possible for a teacher to control a student as well as give the quality education so is it possible نو دا مسله موږ ته strength زیات دی او سرجي څنګه یې ته ښه خیر دی جی ټیک ټاک ته خو د سپورټس سره او جی زما ثناء الله نوم دی او زه د سپورټس ټیچر یم دلته اسلامي کالجیټ سکول کې تقریبا 8 سال مې وشو ته کاله او جی نو میچونه ګټي که نه ضیاء الله صاحب ټول بیلی ځکه نوم خو د دې سکول ډېر لوی نه دی جی زمون خو هر کال پېښور بورډ چې کوم دی نو دوی د ګورنمنټ سکول لپاره هم یو ټورنمنټ ارګنایز کوي او د پرایویټ سکولز لپاره هم مونږ هر کال هغې کې انټر سکول کمپټیشن کې پارټیسپیشن کوو او هغه هم زمونږ په دې هوم ګراوند باندې هغه میچونه ټول هغوی ارګنایز کوي دلته په کالجیټ کې چونکې دونه غټ ګراوندونه په بل ځای کې شته نه زمونږ په صوبه کې او صرف په اسلامي کالجیټ سکول کې دی نو دا فیسیلیټي ولا مونږ فیسیلیټیټ هم کوو پېښور بورډ او د هغې نه علاوه چې کوم دی نو مونږ دا تقریبا 6 کاله وشو ریګولر مونږه انټر سکولز چیمپیون پاتې شوي د پېښور بورډ 6 کاله وشوله لکه ښه ټیم د کرکټ دی د فوټبال دی د والیبال دی لکه ستاسو ښه ټیم چې ته پې ویاړ او فخر او افتخار کې زمونږ خو جي د کالجیټ ماشاءالله ټول ټیمونه ښه دي ځکه چې د اداره کله جوړه شوې ده نو زمونږ تقریبا 300 سټوډنټانو د هر کال میټریک پاس کوي میټریک کلیر کوي که نه جي نو اوسه پورې کالجیټ نه چې څونه سټوډنټس وتلي نو ماشاءالله په هر گیم کې زمونږه ښه فرسټ پوزیشن راځي ما تاسو ته ووایي چې 6 کاله وشو پېښور بورډ انټر سکولز کمپټیشن ارګنایز کوي او یې کې 6 واړه کاله مونږه ریګولر چې کوم دی نو دا جرنل ټرافي ریسیو کوو او چې نو زمونږ هر یو ټیم ښه دی خو سپیشلیټي چې کوم دی نو زمونږ فوټبال ده او فوټبال باندې راته څه خبرې وکړه ځکه چې یو دور د فوټبال و که نه کرکټ خو دنیا تباه کړه که نه فوټبال او هاکي هاکي زمونږ یو چیمپیون گیم دی چونکې زمونږ قاضي محب صاحب تاسو به پیژنئ زمونږ د پاکستان هاکي ټیم کیپټن پاتې شو او زمونږ د ادارې سټوډنټ پاتې شو دغه شان د پاکستان اتلیټکس ټیم کې 8 پلیران چې کوم محمد شاه صاحب جعفر شاه صاحب دا ښه پلیران چې کوم د پاکستان چیمپیون و څه وخت کې دا زمونږ د کالجیټ نه وتې دی جي او فوټبال هم زمونږ جي هر کال زمونږ چې کوم انټر سکولز کمپټیشن ما تاسو ته ووایي انټر سکولز او انټر بورډ دا د پېښور بورډ ارګنایز کوي او د دې هر کال مونږ د فوټبال چیمپیون پاتې شوي جي زمونږ خو ماشاءالله د فوټبال ډېر ښه پلیران دی جي میداني صاحب ته خو شاعر هم یې ادیب هم یې څومره وخت دی وشو دې سکول کې چې استاد ستړی مشي په خیر راغی د غریب آباد نه ستړی مشي
او شکر دی چې ډېر په خوشحالۍ سره لیدې کالجیټ ته والله دې بیا راوله. دا زمونږ تاریخي درسګاه ده، د دې خپل یو علمي مقام دی، تاریخي مقام یې دی. نو بل زما او ستا خبرې خو خیر ډېرې دي، خو ته چې اوس زما نه څه تپوس کوې نو څه وایې چې تا له څه جواب زه تا ته دا وایم چې ته خو د ځیر یې. زه د میدان یم. میدان یې، د او ځیر میدان یې. جی جی جی. دلته څومره وخت ستا د استاد یو شو؟ دلته زه د 76 نه زه سټوډنټ یم. نه پېژنم. د 1986 نه چې اسماعیل سیټي صاحب 76 نه چې کله اسماعیل سیټي صاحب ویسیو نو هغه په خپل سیټ باندې چې کوم دی نو پرنسپل صاحب ته ټلیفون کړی و چې یاره زما په سیټ کې څوک نه راغلی، د شیخ صاحب زوی له دلته داخله ورکړه په روان سیشن کې. حالانکې په روان سیشن کې رولز نه دي چې داخله چاته میلاو شي. اسماعیل سیټي صاحب په خپله چې کوم دی د حضرت جلال الدین رومي رحمت الله علیه ډېر معتقد و، صوفي و. نو بس بیا کالجیټ کې هغه سټوډنټ یم او اوسه پورې سټوډنټ یم. باقي دا تا چې څه وویل چې ته ادیب یې او ته پلانې او ته ډینګرې، زه هم دقه شی یم، من آنم کې من دانم، د دې نه خو بل څه نه یم، دا پرتې خاورې یم. کالجیټ سکول یو تاریخي سکول دی، د دې د تاریخ په هکله راته څه ویلی شي؟ کیسه داسې وشوه چې کله انګریزان رالل دې خاورې ته نو دیو خلک یې غلامان کړل. صاحبزاده صاحب مرحوم راغی، صاحبزاده عبدالقیوم خان صاحب، بیا ورو هغه ترقي کوله د ګرداورۍ نه تحصیلدار، او بیا دې حد ته ورسېد چې د روسکي پل سره چې کوم دی نو د هغه ناسته پاسته راغلی. 1913 زمانه وه، 1914 نو کلاس نه رالم نو ځکه د الفاظ مې ذهن نه هغه زمونږ په ذهن د پردی غلامۍ د ژبو چاپ خیر دی هسې مسور دی. زما په ذهن صرف پښتو سورله بس، زه یو ساده پښتون یم. صحیح. د بل چا په ذهن چې هر څه سواری وي به زه ساده شډله پښتو ویم. د حمزه بابا د مجلس او د ناظر استاد او د خیبر افریدي او د دغه چې کوم زمونږ مشرانو د هغوی سره ناسته پاسته مې راغلې، په ما صرف د پښتو رنګ دی بس. صاحبزاده صاحب دلته کې سبق ووی، تاکال کې چې کوم دی امداد خان د مالت کې دغلته کې جومات کې اوسېده او سبق یې چې ووی نو بیا مته چې دغه ته د ګرداورۍ نه خبره لاړه تحصیلدار د حده پورې، بیا پسې وروسته د روسکي پل ښه مړ شه. هلته بل طرف ته روسکي پل دلته کې چې کوم دی نو د دې علاقې انچارج و د انګریزانو ټایم کې، او دا د دې ځای چې کومه لکه واک اختیار چې ونو دا روسکي پل سره و د انګریزانو دور و. په دې کې ځوانه انګریزانو به چې کله صدقه کول څه کار نو دا به چې دته به وویله نو ده به د حاجي صاحب تورنګزو رحمت الله علیه سره بیا مشوره کوله. دغه شانتې خبره دې ته راله چېرې دا خلک به هله ټیک شي چې دوی ته ایجوکیشن میلاو تعلیم ورته میلاو شي. نو او ډېره ښکلې مشورې وله ورکړله. ده ګرځېدل په دې کې انجینران رالل، دا ځای خوښ شي چې دې ځای کې په دې ایریا کې چې مونږ علمي درسګاه جوړه کړو. لا اسلامیه کالج نه دی جوړ، دا ځای پټي و. د دې ځای چې زمونږ دا کوم خواوشا کلي دي دا د هغوی ځای دی، هغوی دا قرباني ورکړل چې دا ځای ورکړه دغه له کالجیټ سکول له. اوس چې دلته کې کله د کالجیټ سټوډنټان چې لسمې وکړو فرسټ ایئر له بتله کالج ته کالج ونو، بیا د هغې نه پس حاجي صاحب یې راوغوښتو نو دلته دا جومات جوړ شوی دی. دا جومات دی سر دا یو دا حاجي صاحب تورنګزو رحمه الله عالم کې وارنټ ورپسې جاري و، محرور و، د هغې باوجود راغی دلته. په دې کې چې د کله دا دغه سیټي کریم بخش شو او دغه کسانو هغه وخت چې کوم مشرانو د تاکال چې کوم مشرانو دغه و د خوشا چې کوم سپین روبي و، نو چې کله د فاونډیشن د بنیاد دا کاڼی کېښودو او بیا دعا وشوله نو په دې کې دا روسکي پل راغی. نو بیا دغه نه تپوس وکړو دغه نه دی صاحبزاده صاحب نه تپوس وکړو حاجي صاحب وایي چې تا زه راغوښتمه نو بیا دا روسکي پل دې ولې راوغوښتو. مطلب یې دا چې په ما پسې خو وارنټ دی د هغې باوجود زه رالم دلته دا بنیاد مې کېښود.
په دې کې هغه ویل بس دا چې اتفاقا وی راغی ما راوختی نه دی صاحبزاده صاحب دومره جینیس انسان و چې هغه به د حالاتو مناسبت سره ښه ښکلی جواب و ښه ښکلي دغه کو خلک به یې مطمئن کړه حاجي صاحب داسې روان شو په اس باندې خپه راواړولو بیا پسې روسکیپل خلک هم ورپسې کړه وایي چا ته پته ونه لګي چې حاجي صاحب کوم خوا لاړ د دې بیا ځان له د مشایخ چې دي بیا خپل د دې دغه ښه رودات بیانوي چې شاته په دې پسې څه حالات دي او د صوفیه کرام څه دي د اولیاء تکوین څه دي او اولیاء تشریع څه دي او د دعوت و ارشاد والا خلک څه کار کوي سکول جوړ شولو جی دا جوړ شو نو جوړ دا خو وو اسلامیه کالج جماعت جوړ شو او بیا اسلامیه کالج چې کوم دی نو د سکول سره څو هاسټل ټچ دي د دې سکول سره چې مخکې یو ګرانټ هاسټل دی یو خیبر دی خو بیا وروستو چې کوم دی د مشرانو دا دغه وکړو دا ټریبل هاسټل چې دی غالبا دا د قبایلو دی که نه نه چې دا نوم پیټر نه زموږ سره ټول دي د هونزا د چین د سرحد نه راواخلې د مکران د ساحله پورې او د تورخم د بارډر نه راوالې تر مظفر آباد پورې دې ټول ایریا زموږ سټوډنټان شته الحمدلله دغه دا نوم یې ځکه کېښود چې یاره دلته کې د هر قبیلې د پښتنو دلته کې خلک شته نو دغه ته یې نوم یې ولا ټرایبل کېښود دا نه چې په دې کې ټرایبلز دي دا نه چې په دې کې چې کوم دی د ټرایبل والو څه نه نوم یې په دې لحاظ سره کېښودو چې چونکې د پښتنو قبایلو د هرې قبیلې خلک دلته کې چې کوم دی راځي او دا د ټولې پښتونخوا بلکې زه وایم چې د ټولې ایشیا دا مرکز دی د دې وجې نه چې کوم دی نو دا دلته کې د نوم څه خاص دغه نه دی نوم چې کوم مشرانو خوښ که بس هغه یې خوښ که هغه یې دغه کړي قدرمنو یو خبره زه تاسو ته کومه چې دا د ادارې چې کوم هاسټلې دي دا ډېرې تاریخي هاسټلې دي دا هم د 110 کاله زړې هاسټلې دي د فیس خو د دې ماشومانو چې کوم سراونډینګ ایریاز کې کوم سکولونه دي یا کالجونه دي د هغې نه فیسونه ماشاءالله دغه دي افورډیبل فی سټرکچر دی دې کې چې دی نو د ماشوم انوول چارجز شامل دي چې سالانه کم فیس دی او بیا فوډ دپاره موږ په خپله زموږ د واردن دي زموږ یو کمیټي ده د هغې انډر دا میس چلیږي او زموږ کوشش دی چې ماشومانو له د هغوی چې کوم څومره هغوی برداشت د هغې مطابق فوډ ولا موږ پرووایډ کړو هغې کې د هغوی د مینیو د هغوی د ریکوایرمنټ او د هغوی چې کوم دی ایج کې کوم قسمه فوډ ماشومانو ته پکار دی د هغې موږ خیال ساتو دې دپاره زموږ یو کمیټي ده هغې ته وایي هاسټل مینجمنټ کمیټي او دا د دې مینجمنټ کمیټي انډر د هاسټلز چلیږي د دې د فوډ دی نور چې کوم ډیلی روټین دی دا چې دی دا کمیټي چې دی نو ډیسایډ کوي د هاسټلو څه ناڅه پابندۍ وي که نه ماشومان څه داسې طریقه کار وي دې دپاره زموږ یو ډیلی روټین دی په هغې روټین کې د هرې اکټیویټي دپاره یو ټایم مختص دی که مونځ دی که ډایننګ هال دی که گیم ټایم دی نو ماشومان 24 اورز په یو روټین کې چلیږي هغې ته دا نه فیل کېږي چې دا موږ پابند یو هغې یو اکټیویټي کې چې ماشوم ته یو اکټیویټي اساین شي ورکړی شي ورته نو هغه بیا دا ډو فیل کوي نه چې ما باندې پابندي ده هغه په هغې روټین کې چلیږي قدرمنو یو خبره زه تاسو ته کومه چې دا د ادارې چې کوم هاسټلې دي دا ډېرې تاریخي هاسټلې دي دا هم د 110 کاله زړې هاسټلې دي زما دا خواهش دی زه خپلې قدرمنې سحر حیدري بیبي ته بخواست کوم چې هغه ما ته ووایي چې زه د دې په هاسټل باندې هم یو پروګرام وکړم ما ورته دا خبره ډسکس کړې هم ده او مشرف صاحب چونکې د دې هاسټلو واکمن دی نو زه به انشاءالله چې راتلونکي پروګرام د کالجیټ سکول بس هاسټلو باندې کوم یور وایس ټي وي لندن دی ستاسو باچاجي یم ستاسو صابرشاه صابر یم او دا پروګرام تاسو ګورئ ملګرو د دې سکول پرنسپل صاحب چې اوس څوک دی هغه رانه پاتې شوی هغه سره به خبرې کوم السلام علیکم صابر شاه صاحب څنګه حال دی ډېره مننه ستاسو د راتلو تاسو ته موږ د زړه د کومې نه هرکلی وایو چې اسلامیه کالجیټ سکول ته راغلی او دونه وخت هم راله راکړو ډېره اهمه کورسۍ باندې ناست مونږ خو چې ماشومانو د دفتر ته به هم راتلل ډېر ګران دا دومره اهمه کورسۍ دومره د دې ټول هر څه هیډ ماسټر یعنی پرنسپل دی څه راته د خپل ځان په هکله ووایه دې کورسۍ ته څنګه راورسېدې د ټولو نه اول خبره ته دا کوم چې زه خپله د اسلام دا زما خوش قسمتي ده چې زه د اسلامیه کالجیټ سکول سټوډنټ پاتې شوی یم او بیا د دې نه پس د اسلامیه کالج سټوډنټ پاتې شوی یم نو دا زما دپاره ډېره د اعزاز او د آنر خبره ده چې زه دلته ایز استاز برتي شوی یم او د کافي محنت نه پس ما ته الله پاک دا مقام راکړی دی او نن زه ایز وایس پرنسپل
اسلامي کالجیټ سکول تاسو ته مخاطب یم چې دی وخت ما سره ایکټینګ چارج دی د پرنسپل جی د ډېر تاریخي کلي اوسېدونکی مې د لوی اشنغر ها که نه اشنغر کې دا کوم ځای زه جی اشنغر کې د پړانګ ویم او جی دا مین ایریا د 400 خاص او پړانګ خو زما رهایش اوس دی وخت کې زه میرا پړانګ ورته وایي زه هغې کې اوسېږم جی دغه پړانګ غارم چې پکې دی نه جی هغه تاسو د تنګي ذکر کوئ دا پړانګو مین کلی دی د 400 د 400 چې کومه تاریخي ادیره ده او ورسره خوا کې د 400 کالج دی دلته دا پړانګ کلی دی جی او دلته کې وسطاله دوی څه سهولت درکړي یا پرنسپل دی دا سکول پرنسپل او وایس پرنسپل د رهایش سهولت ورکوي بالکل جی دلته زمونږ چې څونه سټاف دی نو تقریبا موږ سره کورونه شته د یونیورسټۍ په سطح باندې چې هغه د مختلفو ګریډونو دپاره دي نو د ګریډ مطابق ډیرو کسانو ته چې کوم دی سرکاري کورونه میلو دي او دغسې ماته هم سرکاري استوګنه میلو ده جي په کیمپس ده دلته چې دا څومره سټاف دی دا څومره سټوډنټان دي تا ته د دې څه د تعداد پته لګي د سټاف او د سټوډنټانو او جی دی زمونږ اسلامي کالجیټ سکول دی وخت کې 4 سیکشن دي چې یو ته مونږ ایلیمنټري سیکشن وایو جونیئر سیکشن دی دین علاوه زموږ سینیئر سیکشن دی بیا زموږ یو بل برانچ دی کیمپس برانچ دی او دویم چې کوم دی موږ سره سیلف سپورټ سکیم پروګرام هم شته نو ټوټل تقریبا په دې کې 2800 ماشومان دی وخت کې سبق وایي اوس درنه یو دارنګ تاسو کوم چې ستا د دې کورسې په دې کورسې باندې انګریز پرنسپلان هم ناسي هغه وخت او ډېر لوی لوی خلک هم د مولانا عبدالقادر غوندې چې بانی پشتو اکیډمي ناست دي د دې پرنسپلانو په هکله راته څه وایي دلته خو چې تاسو د بورډ باندې وکتل ډېر نامور خلک چې کوم دی د دې پرنسپلان پاتې شوي دي او په دا بورډ الهام راجوخ کو نو کتا نه کوم نوم هېرېږي نو هغه کې بیا خلک وګوري بالکل جی نو دې کې خو زموږ لومړنی پرنسپل چې دی نو هغه الټپینګ دی او بیا داسې سټپ بای سټپ را روان دي دې وخته پورې نو په دې کې لکه سلطان حسین شاه صاحب مونږ ذکر اورېدلی دی چې یو ډېر بهترین ایډمنسټریټر او ډېر ښکلي پرنسپلشپ یې دلته کړی دی د دې نه ته به حیران شې سکندر صاحب چې زما دا کور او د سلطان حسین شاه کور دا بیخي یو دیوال دی او زه د سلطان حسین شاه په سوري لوی شوی یم بیخي څنګ په څنګ مونږ به ورته شاه صاحب ویلو نو بیا خو به تاسو مانه ډېر ښه پیژنئ او ډېر ښه به ایکسپلین کولی شئ مونږ خو لکه هغه وخت کې مطلب دی چې دلته نو ځکه زه چې کالجیټ سکول ته رالم نو په دې بورډ به تاسو ته ښکاري علاودین خلجي صاحب دلته پرنسپل و او د دې نه مخکې چې کوم دی سکواډن لیډر ولی الدین و چې هغه یو ډېر ډیسپلن انسان و د اداره هغې ډېره بره رسولې وه بیا زموږ په وخت کې نامور پرنسپلانو کې چې زموږ په دور کې کوم و هغې کې رول امین صاحب و پکې چې کوم دی روف جمیل صاحب و چې هغه بیا هم د ایټا ډایرکټر هم پاتې شوی دی او زه تاسو دا اکثر چې زه د دفتر ته راننوځم نو زه د بره تصویرانو ته ګورم تاسو ته به ښکاري چې دا د زړو پرنسپلانو تصویران دي نو دې کې داسې زه چې بره وګورم نو بعضې وخت کې زما دا وجود ورپي هغه د هغې هغه تصویر په موږ باندې دونه اثر وي ځکه چې دا ډېر ګریټ خلک و دي ډېر زیات خدمات د دې ادارې دپاره ادا کړي دي او موږ کوشش کوو چې د دې په نقش قدم باندې لاړ شو د پښتنو ټول شوق او ذوق او مینه خو پخوا نه د ټوپکو سره وه ستا د قلم د کتاب دې سره ډېر ژوند دی دا رنګ څه عجیبه غوندې الان کې ته خپل کلتوري لباس کې زه ته اکثر وینم واسکټ او ماغه خو دا ماحول څنګه دا ماحول چې دی دې ماحول نه چې ته بهر لاړ شي بیا هماغه ټوپکې او هماغه اشنغر او هماغه دغه نوې محسوسول خو نه ډېر مشکل سوال دی په دې کې سروایول ډېر ګران دی ځکه زموږ د معاشري ریکوایرمنټس بل رنګې دي خو بهرحال زموږ یو کوشش دی لکه که تاسو وګورئ د تعلیم او تربیت مونږ خبره کوو نو تعلیم خو په هر اداره کې ملاویږي زه خپل ځاني زه فوکس کوم زیاتر تربیت باندې او تربیت چې کله د یو انسان خو وشي نو په خپله به دا قسمه مسایل چې کوم دی هغه به حل کیږي کوشش په دا کوو چې دا په ځان باندې هم لاګو کړو او په بهر باندې هم خلکو باندې لاګو کړو څنګه به کیږي چې موږ سټوډنټ کې دا شعور پیدا کړو چې د ټوپک استعمال سره او د قلم استعمال سره چې دې ته دا فرق معلوم شي د ټوپک استعمال به هم یو ځای کې کیږي چې کله ضرورت راشي
هغې ته بیا موږ د جهاد توره د پښتون د تورې سره تړلې ده د تورې سره تړلې ده خو چې د دې استعمال غلط ونه شي د دې استعمال غلط ونه شي بل دې کې زه یو خبره ایډ کوم جي زمونږ د قوم چې د ټولو نه کومه غټه المیه ده هغه برداشت دی مونږ کوشش دا کوو چې په قوم کې برداشت پیدا شي کله چې برداشت پیدا شو نو دا قسمه مسایل به بیا مخې ته نه راځي او مونږ چې کوم وړو له قلم په لاس کې ورکوو هغې ته د تعلیم خبره کوو او په صحیح طریقې سره استعمالیږي استادانو خو به سکندر صاحب مسلې وي که نه او چونکې ته ناست نو سترګې به یې تا ته وي بالکل داسې خو به یوه اداره هم نی چې هغې کې به مسایل دي نن سبا تاسو ګورئ د ټول ملک حالات چې دي نو سپیشلی فاینانشل کرایسس ډېر زیات دي دغسې زموږ په یونیورسټو کې هم دا مسایل شته چې په دې وجه لږ غوندې خلک ګیلمن وي خو زه به سپیشلی د اسلامي کالج ذکر وکړم نن سبا زموږ وایس چانسلر صاحب چې دی پروفیسر ډاکټر ګل مجید خان هغې په دې 2.5 کالو کې داسې پلانینګ او ترتیب جوړ کړی دی چې زموږ یونیورسټۍ کې دا ایشوز کم شوي دي فاینانشلی موږ ښیو انشاءالله او کوشش زموږ دا دی په دې باندې زما وختاً فوقته خپلو مشرانو سره میټینګز کیږي چې د استادانو کوم مسایل دي د هغوی د کورونو دي د پروموشنز دي د فرش انډکشن دی په دې باندې زموږ وخت په وخت هغوی سره خبرې کیږي او هغوی ما سره فل مرسته ده او هغوی موږ سره فل کوپریشن کوي دې باره کې چې دې دفتر ته به تا له یو ماشوم څنګه شکایت له راځي لکه زه زما خو یقین ځکه نه کېږي تا له یا دې نه مخکې پرنسپل ما تا ته خپل تاثرات بیان کړل که نه چې یو وخت کې متین صاحب دلته پرنسپل اسلامي کالج ها دا هغه دور و او دلته کې مونږ راغلي او زه ما خو به دا تصور هم نه شو کوی چې په دې دومره برنډو کې لاړ شي راشي او سکوټي تا له یو هلک چې شکایت له راتلی شي زه زیب صاحب ناست یم زه د دې وایس پرنسپل نه مخکې ما سره چې کوم دی ایز سینیر وارډن اسلامي کالجیټ سکول ما به کار کوم نو د وارډنس خو به خپل ترتیبي روټین وي خو ما به د بچو سره یو خپل تعلق و زما تعلق په هغې سره داسې ما به ځان نه مور ورته جوړه کړې وه چې دا بچې زه چې به هاسټل ته دننه شم نو دوی به رامنډه کړې او دوی به زما غېږ له راتله دا مینه ما ولې دوی له ورکوله ما که د دوی د وارډن نه شکایت دي د منیټر نه شکایت دي چې دوی ما له کولو راځي او ما ته د زړه حل وایي د هاسټلو تا ته څه پته لګېږي چې هاسټلو کې فوډ څنګه دی د دوی خوراک لکه ستاسو بیا څه کمیټي شته د چاپې د دغه چې چاله ورکوي بېرګانو باندې یا زه خپله د دې فوډ کمیټۍ کنوینیر یم او څونه کار چې کېږي نو هغه زما د نظر لاندې وي او بل زموږ کوشش دی چې وختاً فوقتاً موږ ځو د هاسټلو د کانه ګورو د هغې سټینډرډ ګورو چې یاره دا ټیک دی یا ټیک نه دی نو دې باندې موږ ډېر سپیشل نظر ساتو ځکه چې موږ سره ډېر نیازبین بچي دي موږ کوشش دی د مور پلار نه راجدا دي نو چې دوی له موږ د خپلو بچو نه کمه مینه ورنکړو نو دې موږ لحاظ سره خیال اخري دا راته وایي جي اخري چې دلته کې د پښتو ژبې څه صورتحال دی زه خو ډېر خفه شوم چې دا یو د 110 کالو تعلیمي اداره ده او ما پکې یو ټکی پښتو لیکل ونه لیدل الان کې دا ټول مولانا عبدالقادر غوندې لوی شخصیت تیر شوی دی پرنسپل سلطان حسین شاه او دا لوی پښتو اوس خو څه د لوی اشنغر پښتون یې په کار دا ده ضیاء الله صاحب غوندې خلک در سره دي درانه عزتمن میداني صاحب غوندې زیب صاحب غوندې دا خلک دي تا ته دوی دا نه وي چې لږ یو څو ټکي پښتو مو لیکي اوس خو چونکې سرکاري شوه پښتو ژبه که نه اوس خو به سکول کې خامخا ښې لازمي مضمون دې باره کې به زه دا ووایم چې ما خو خپله نور دې څه نه کېږي چېرته مې 3 میاشتې پس خو یو مشاعره کوو یو 2 شاعران راغواړه یا نور څه د پښتو څه سرګرمۍ بالکل ستاسو خبره 100% ټیک ده ما خپله ما تاسو ته ذکر وکړو چې ما دې سکول نه سبق ویلی دی او 8مه پورې ما دې کې پښتو ویلې ده هغه وخت کې به دې کې پښتو سبجیکټ او عربي دا دواړه به وو آپشنل وو چې څوک کم وایي نو انشاءالله د ګورمنټ د ګورمنټ اوس په د ګورمنټ طرف هم د انسټرکشن راشي نو دا به ډیفینیټلی موږ سلیبس کې انکلوډ کوو او څونه د پښتو ژبې باره کې چې هلې ځلې کېدی شي د ملګرو موږ سره شته موږ سره شاعران هم شته ادیبان هم شته نو انشاءالله ستاسو دا ګیله به موږ روکو که خیر ما ستاسو لیبرری ته نن نه ډېر وخت مخکې 50 کتاب غازي خان یو لیبررینو تحفه ورکړې وه اوس وفات شوی که نه زما مطلب صرف دا دی چې اوس ته راغلی نو په کار چې د ژبې له هم څه کار وشي انشاءالله کوو به انشاءالله څنګه چې تاسو ذکر وکړو کوشش به دی چې څونه پورې موږ کولی شو چې هغه موږ وکړو قدرمنو عزتمنو ملګرو دا اسلامیا کالجیټ سکول
دا یو تاریخي اداره وه. زما ډېر خواهش و چې زما د تعلیمي ادارو دا کومه سلسله باندې زما پروګرامونه چې دا هم دارنګې په تسلسل سره جاري شاتې او زما په خیال دا یو زما ډېره لویه خپرونه ده چې په دومره لوی سکول مکتب مدرسه او مرکز باندې ریکارډ شو. د پښتو د ژوند مینې بقا او دا سفر به جاري وي. اوس خپل کوربه خپل باچاجي صابر شاه صابر له اجازت ورکوي د لوی الله